Değişir bakışın gülüşün üzünün rengi de السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست قدرمنو د کوم ویډیو چې تاسو ته خیمه د ټولو مخکې به تر دا وایم دا به تاسو ته وایم چې دغه ویډیو نه به غلطه استفاده نه کوئ دا تاسو کولی شئ چې د خپل ماشومانو کنټرول دپاره یا داسې نور کار دپاره تاسو کولی شئ چې دا استعمال کړئ دوستانو بیا هم درته وایم چې د ویډیو به غلطه نه استعمالوئ ښه دوستانو دغه ویډیو کار څه ده دا څه کار کوي پوره معلومات به تاسو ته په دغه ویډیو کې درکوم ګورو دوستانو ډېر وخت به تاسو داسې لیدلی وي چې تاسو غواړئ چې یاره د یو چا یو څوک بل چا سره میسیجونه کوي او تاسو زړه کې دا خواهش لرئ یاره چې کاش کې د دغه میسیجونه ما پړاولی شي یعنې ما لوستلی شي چې دغه هلک د کس سره څه میسیجونه کوي نو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د هغه کس ټول معلومات چې هغه چا سره اس ام اس یا میسیجونه کوي هغه معلومات ستاسو موبایل ته راشي یعنې هغه چې چا سره میسیجونه لیږي چا ته میسیج لیږي څوک هغه ته میسیجونه رالیږي هغه ټول معلومات به ستاسو موبایل ته راځي سمپل په یو کلیک سره دوستانو د دې لپاره یو اپلیکیشن پکار ده تاسو به راشئ ګوګل کروم ته یا هر یو سایټ ته چې هغه ته ځئ براوزر ته چې تاسو ځئ نو براوزر به تاسو سمپل خلاص کړئ صحیح نه نو ګورئ زه براوزر خلاصوم دلته به تاسو سمپل ولیکئ ټیک بلیک موډ دوستانو دا کوم اپلیکیشن چې تاسو ته ښیم دغه په پلی سټور کې نشته دی صحیح ده نو تاسو بیا وروسته بیا میسیجونه کوئ چې یاره د دې نوم څه شی دا څنګه د اپلیکیشن نه پیدا کېږي نو زه درته اوس وایم چې دغه اپلیکیشن صرف او صرف دغه سایټ نه تاسو راخیستلی شئ صحیح چې کله هم تاسو دغه ولیکله په ګوګل کې تاسو ته به دغه اے پی کې بلیک ټیک دغه سایټ تاسو ته راځي صحیح ده دوستانو دغه تاسو وګورئ تاسو دغه اولنۍ تاسو ته راځي صحیح ده نو که پلی سټور کې تاسو دغه نوم هم ورکړئ تاسو ته به نور راشي خو دا تاسو ته نه راځي صحیح ده نو تاسو دلته به د ریډ مور باندې کلیک چې کله هم تاسو به د ریډ مور باندې کلیک نو تاسو ته به لیکلی وي ډاونلوډ لیک په هغه ډاونلوډ لیک باندې کلیک او اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ شي او همداسې دوستانو داسې نور ډېر اپلیکیشن هم په دغه سایټ کې موجود تاسو کولی شئ چې د دې نه هم استفاده وکړئ ښه دوستانو ګوره چې کله هم تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ انسټال هم کړ نو دا به سمپل تاسو خلاص کړئ ګوره دوستانو ډېره اسانه طریقه ده ښه دوستانو د ټولو مخکې به تاسو ته دا مو وایم چې دغه کوم اپلیکیشن چې ده دا به تاسو د هغه چا په موبایل کې انسټالوئ د کوم کس چې تاسو غواړئ د هغې میسیجونه تاسو ته راشي نو په یو طریقه به تاسو د هغې نه موبایل اخلی او صرف د 2 MB اپلیکیشن د زر انسټالیږي او نور ترې نه وځئ بس ګوره چې کله هم تاسو د هغې موبایل کې انسټال کړ نو دا به د هغې موبایل نه دا خلاص کړئ او سیټینګ به دلته ولیکئ او دلته به تاسو خپل نمبر ولیکئ صحیح ده چې کله هم دا تاسو ولیکله د مثال په طور دغه یو نمبر ما ولیکه او د هغې نه پس به تاسو دلته ایډ کړئ صحیح چې کله هم دا تاسو ایډ کړه نو دغه تاسو دوستانو ښکاري دغه اولنی دلته ایډ راغی دغه ایډ به زه بند کړم دلته تاسو دلته ښکاري دغه به تاسو آن کړئ ګورئ آن شو صحیح ده د هغې نه پس به دلته ایډ کې تاسو کولی شئ 4 نمبر دلته په اسانۍ سره ایډ کړئ یعنې هر یو نمبر ته چې تاسو غواړئ همغه نمبر ته به د هغې میسیجونه ټول فارورډ کېږي نو بیا به دلته په سیف باندې کلیک کړئ ښه اوس تاسو دا وایئ چې یاره دا خو د هغې په موبایل کې داسې ښکاري نو تاسو دا په اسانۍ سره کولی شئ چې دا څه کړئ پټ کړئ نو دا په ډېرو موبایلونو کې داسې خپله طریقه وي هایډ کولو طریقه نه پوهېږم چې ستاسو موبایل کې به څنګه وي نو تاسو دا کولی چې دا اپلیکیشن ورنه هایډ کړئ او اوس چې هغه چا سره میسیجونه کوي نو هغه ټول میسیجونه به تاسو ته راځي هغې ته به هم ورځي تاسو ته به هم راځي هغې ته به بالکل معلومات نه وي چې زما د موبایل جاسوسي څوک کوي او که نه کوي نو دوستانو دا نننۍ ویډیو بیا هم تاسو ته وایم چې د هغې نه به غلطه استفاده نه کوئ نو که ویډیو مو خوښه وي حتما سره لایک کړئ د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ